سلامونه او نیکی هیلی زه مسافر له افغان ټیک په هیله تاسو په چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ موضوع د هیکرانو ډولونه دي، یعنی هیکران په څو ډوله دي او څه دندې ترسره کوي. ویډیو شروع کول نه اول کې هغه ملګري کوم چې زموږ چینل ته نوي راغلي دي زموږ چینل دې سبسکرایب کړي او پس لاندې ګوګل ته کېږي او زموږ د ویډیوګانې دې خپل نورو ملګرو هم شریک کړي. که چیرې تر اوسه پورې تاسو هیکر څه ته ویل کېږي او یا هیکینګ څه دی دا ویډیو هم تر اوسه پورې نه کتلی نو زموږ چینل ته لاړ شئ اول هغه ویډیو وګورئ او پس لاندې د هیکر ډولونه بیا دا ویډیو وګورئ. نو ویډیو شروع کوو. اول موږ د هیکر وایټ هیټ هیکر په اړه خبرې کوو. په پښتو کې ته موږ ویلی شو سپین خولۍ هیکر. دا د هیکرانو یو داسې ګروپ دی چې ځانګړي مهارتونه لري په هیکینګ کې، خو دا هر هیکینګ چې کوي هغه دولت نه اجازه او یا دا خلک دولت سره هم کار کوي. بل داسې هم ویلی شو چې د خلکو د اجازې بغیر دا د خلکو اکاونټ یا ویب سایټونه او داسې ډیټابیس یا سافټویر نه هیک کوي تر څو پورې هغه کمپنۍ چې د وایټ هیټ هیکرانو ته اجازه ورنکړي. کله چې هغه خلک دوی ته راشي چې زموږ ویب سایټ وګوري چې سکیور دی او که نه دی، وایټ هیټ هیکر د هغې ویب سایټ چیک کوي او vulnerabilities پیدا کوي، یعنې هغې کې چې کوم نیمګړتیاوې وي نو هغه دې کمپنۍ ته وایي چې ستاسو په ویب سایټ کې دا نیمګړتیا دي. بل راځو په دې خبره کوو چې بلیک هیټ هیکر څه دی. بلیک هیټ هیکر او یا تورې خولۍ والا هیکر هم ورته ویل کېږي. بلیک هیټ هیکر او وایټ هیټ هیکر صرف فرق دومره دی چې بلیک هیټ هیکر منفي کارونه ترسره کوي، یعنې د خلکو ډیټا ویجاړوي، ورانوي، تباه کوي، د هغې ویب سایټونه بلاک کوي، بندوي، هیک کوي او په هغې باندې غیر قانوني یا داسې څیزونه اپلوډ کوي چې کوم یو د هغې کمپنۍ سره برابر نه وي، نو د خلکو د ډیټا ته نقصان رسوي او یا د خلکو شخصي معلومات شخصي ډیټا په ډارک ویب باندې خرڅوي. بل ګرې هیټ هیکر. ګریډ هیټ هیکر د خړې خولۍ والا هیکر هم ویل کېږي. دا ګروپ یا دا ډله د سپینې خولۍ یعنې وایټ هیټ هیکر او تورې خولۍ یعنې بلیک هیکر د دواړو دنده ترسره کوي، یعنې بعضې وخت کې دوی بلیک هیټ چې کوم کارونه کوي هغه هم ترسره کوي خو هر وخت کې نه، او بعضې وخت کې وایټ هیټ هیکر چې کوم یو کارونه ترسره کوي هغه کارونه هم ترسره کوي. بل راځو موږ په دې خبرې کوو چې بلو هیټ هیکر دا د امنیت او یا د سکیورټي سره منسلک داسې یو مشاورتي فورم دی چې خلکو ته د سکیورټي په اړه مشورې ورکوي. بل الایټ هیکر یعنې دا هیکر ډېر زیات قابل هیکران دي او دا تر ټولو هیکرانو باندې هیکر. بل سکریپټ پیډي یا سکریپټ پیډیز دا هغه رقم هیکران دي کوم چې خپله تجربه نه لري په هیکینګ کې، د نورو هیکرانو کوم تجربې دي هغه استعمالوي. نو بعضې وخت کې داسې وشي چې دا خپل ځان ته هم ډېر زیات تاوان ورسوي. مثال په ډول دا سکریپټ پیډي په سافټویر باندې داسې یو عملیه اجرا کوي چې د هغې کنټرول دوی ته هم پته نه وي، او دا هغه خلک دي کوم چې په ویب سایټ کې یا په انټرنیټ باندې داسې سافټویر هر وخت کې سرچ کوي چې په یو کلیک باندې موږ څنګه کولی شو چې واتساپ هیک کړو او یا څنګه کولی شو چې فیسبوک هیک کړو یا څنګه کولی شو جیمیل هیک کړو. نو کله چې دوی یعنې دا سکریپټ پیډیز دغه سافټویر راښکته کوي د انټرنیټ څخه، نو کله چې دې استفاده کوي نو دا سافټویر ټولې فیک دي، یعنې په دې کې د فیشنګ
لینکونه پراته وي. کله چې دوی اوس دا عملیه ترسره کوي نو دې څخه پاسورډ او ایمیل اډرس هم غواړي. نو کله دا خلک کله هلته پاسورډ او ایمیل ورکړي نو په دې چې د بل چا اکاونټ هیک کړي هغه دوی په خپله بله ډله ده هیکټویسټ. هیکټویسټ دا یو داسې ګروپ دی، یو داسې ډله ده د هیکرانو کوم چې سیاسي، مذهبي، دغسې نورو پیغاماتو لپاره یا د هغې پیغاماتو لیږلو لپاره یا شر داسې نور فسادي کارونو لپاره دا هیکټویسټ کار کوي او د هغې په بدل کې د خلکو څخه پیسې اخلي. بل نیشن سټیټ دا څوک دي؟ دا شخصي ادارې دي. په دې کې موږ ویلی شو FBI یا ISI، دغسې ناسا، را، دا ټولې چې کومې ایجنسیانې دي په دې کې کار کوي. د امنیت چې څومره ایجنسۍ دي نو دا یو معلوماتو د هیکرانو په اړه هیله کومه چې ستاسو به خوښ شوی وي. چیرې دا ویډیو مو خوښه شوې او څه نوې علم ترلاسه کړی وي نو هیله ده چې دا ویډیو لایک کړي او خپل نور ملګرو سره شریک کړي.